ګرانو هیوادوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د فیسبوک له لارې ځینو هیوادوالو د ینې او پښتورګو د ترانسپلانت یا پیوند په باره کې پوښتنې کړې وې. نو مې فکر وکړ که چېرته دا معلومات له تاسو سره شریک کړم امکان لري مفید وي. تر هر څه له مخه باید ووایم هغه کسان چې د بدن یوه عضوه ناروغانو ته تحفه کوي او د هغوی ژوند ورباندې ژغوري یقینا هم دا یو ډیره اوچته او سپېڅلې لاسته راوړنه ده او دا کسان یو ډیر اوچت او لوړ مقام لري. هر هغه وخت چې زموږ ستاسې ینه خرابه سي له یو روغ کس څخه د ینې یوه ټوټه اخیستله کیږي او د ناروغ خپله ینه لرې کیږي او په ځای یې دا ټوټه ورته لګیږي او په هغه صورت کې چې زموږ پښتورګي کار پرېږدوي له روغ کس څخه یو پښتورګی اخیستل کیږي او په ناروغ کس کې پیوند کیږي یا لګیږي. که چېرته د دې جراحي په صحیح شکل وشي او له هغه سره په څنګ کې او تر ټولو مهم د دې اعضاو په صحیح شکل مراقبت وشي یقینا هم دا یو ډیره مفیده او مؤثره تداوی ده. د بدن د اعضاو خصوصا که چېرته د ینې په باره کې ووایو د ینې یوه ټوټه و ناروغ ته ورکول و روغ کس ته د دې جراحي او له هغه وروسته چې کوم تاوان امکان لري د ته پیښ سي هغه ډیر کم ده، یعنی تقریبا د 0.5% په اندازه ده. یعنی په هرو 200 کسانو کې امکان لري یو کس ته تاوان پیښ سي او د مرګ له خطر سره مواجه شي. خو دغه په اصطلاح تاوانونه په د پښتورګو په ورکولو کې بیا تر هغه هم ډیر زیات کم دي. یعنی تقریبا په هرو 1.5 څخه تر 2000 کسانو امکان لري یو کس ته داسې مشکلات پیدا سي چې د مرګ له خطر سره یې مواجه کړي. یعنی په طبي اصطلاح باندې دا خطرونه ډیر کم دي. یعنی که چېرته داسې مثال ورکړو هغه کسان چې موټروانانی او د موټر کمربند یا سیټ بیلټ داینې تړلی او په ټکر کې په اصطلاح یو غټ ټکر وکړي د دغو کسانو نسبت هغو کسانو ته چې کمربند یې تړلی د مرګ خطر 45% زیات ده. خو د هغه باوجود هم اکثره خلک دغه خطر په ډېر خوشحالي اوچتوي. نو هغه 0.5% خطر چې ده هغه د طب په اصطلاح باندې ډېر کم ده. اصلا د دې ویډیو هدف مې دا و چې اکثره خلک په افغانستان کې پیسې له یو ځای له بل ځای په ډېرو مشکلاتو پیدا کوي. د بدن خپله عضوه هم د فامیل یا کورنۍ یو غړي ته ورکوي، د دې لپاره تیاریږي او اکثریت یې پاکستان یا هندوستان ته خصوصا سفر کوي. له دوی سره د ترانسپلانت یا پیوند په باره کې چې زه کوم دا پوښتنو ته ما د فیسبوک له لارې کتل معلومات ډېر کم وي. باید ووایم چې د ترانسپلانت یا د پیوند د ینې او د پښتورګو تر ټولو اسانه ځای او بې تکلیفه یې جراحي ده. هر هغه وخت چې پیوند یا ترانسپلانت د ینې او یا د پښتورګو صورت ونیسي دا ناروغان ډیر نږدې مراقبت غواړي. له هغه نه وروسته تر یو حده ګرانې یا قیمتي دواګانې دي چې دا ناروغان یې باید عمر ابد وخوري. هغه دواګانې دي چې د ناروغانو معافیت ور کمزوری کوي او دا ناروغان چې څه وخت دوی پیوند یا ترانسپلانت وشي د دې امکانات شته چې امکان لري دوی ته انتانات پیدا شي او د هغو تداوی او له هغو سره شفاخانې ته داخلېدل یا روغتون ته داخلېدل
طبعا نور ډیر زیات مصارف لري. نو هغه څوک چې د دې وس لري او په فامیل کې یا یو بل څوک دې ته آماده وي چې د وجود یو غړی ورکړي، دې ته باید ډېره توجه وکړي چې دغه د بدن د ترانسپلانت یا د پیوند غړي بیا ډېر نږدې مراقبت غواړي. او دا ناروغان خصوصا دي، یعنې ناروغان کوم چې زه خپله په کلینیک کې ګورم چې راځي د ترانسپلانت له پیوند څخه وروسته هره 2 هفتې موږ په روغتون کې په کلینیک کې ګورو. هغه دواوې قوي دواوې چې موږ د دوی د بدن د معافیت د کمزوري کولو لپاره استعمالوو، د هغو اندازه موږ همیشه د دوی په وینه کې معلوموو تر څو هغه دواګانې د دوی د مسمومیت باعث ونه ګرځي. نو مخکې له دې نه چې خلک د ینې او د پښتورګو د پیوند په باره کې فکر کوي او د دې لپاره ځي، باید دا په نظر کې ولري چې دا یو ډیر نږدې مراقبت غواړي، او که یې چېرته مراقبت ونه شي او د چا دا په وس نه وي پوره چې دا مراقبت بیا وروسته وکړي، نو خدای مه کړه چې هغه اوچته او سپېڅلې هدیه او د ناروغ ژوند بې ځایه ولاړ نه شي. په خدای مو سپارم. سلام.